نبی علیہ السلام مبارک یو ورځ جمعات کې ناستو، یو صحابي ورله د اوسۍ بچی راوړو. څه بچی؟ اوسۍ بچی راوړو. نبی علیہ السلام ته وی قربان دا دی لارې کې روانو مارونیو، نو محبوبه دا واخلی تاسو به کور ته بوزئ او حسنین کریمین به ورسره لوبې کوي. امام حسن ورسره خوا کې ناست وی بابا جی مالې تیره واخلي، بابا جی مالې تیره واخلي. نبی علیہ السلام ته دا نوسی ډیر ګرانو. کله چې بدی کرم امام حسن صاحب چې کله پیدا شو، نبی علیہ السلام زر بازار ته څوک واستول، وی ورشه شابه ګډ راوله، نو کپشن او کپشینی یو ګډ یا دو ګډان دا به نبی علیہ السلام د موسو په پیدایش علالول. زر به منډای ته سړی واستول، شابه ګډ راولي حلال به. او چې کله به ماشومان او بچو ته خبره خولی، نو مبارک به ورته اخوا دی خوا خبره نه خولی، لومبی خبره به ورته دا خولی، بچیو وایا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دی هغه جبم عربي وا، نو عربي ویلم شو اسانه، نو مبارک بورتلوم به آیات دا خودلو. او پیغمبر مبارک میں فرمائی چې څوک دا آیات ډیر ډیر وای، الله بدغه خلکو لډیر عزتونه ورکی. سبحان الله. او کم کور کی چې دا آیات ډیر ډیر لوستې شي، چرته بم دغه کور نه غلا اونشي، چرته بم په دغه کور کې خفګان رانشي. خیر امام حسن سے ورته بابا جی مالې تیرا واخ. نبی علیہ السلام ورته وی دادا دیو سی بچی زماده بچی غواړي. امام حسن سے وی چې قربان ما خو تاسو لرا وسته. هغه صحابي ورلور کوي زبوي دوه ور سره لوبي کوي. امام حسن صاحب چې کله دو سی بچی کور ترا وستلو، امام حسین ورله مخلره منډکی ورته ویرو رما بم ورتلو بو تپریدی. امام حسن ورته وای رانیز دینشی گنی جنگ بدر سرو کم او بد وهما. اغا ورته پجړا شلو ورته وای رو رما تبن جاری ورش بابا جان للا شام. حضور مبارک بدر لچرت پیدا کی. امام حسین پا منڈ منڈ حضور لراغ. سرور کونین تمی پا جماعت کی پا جڑا شو. مبارک میں ورتوی بچی اولی جاڑی. پیغمبر تمی وی قربان یا رسول اللہ، تا امام حسن لدوسی بچے ورکڑے دی. زبدر ترغی پوری جانم چی ترسو دی مال پیدا کڑی نیوی. مبارک ورتو فرمائل بچی دا خورالی او صحابی پا تحفی کی راوستو. ما سر امام حسن ناستو، نو آغا بودلو کتنا سوے، نو طالب میں در کڑیو. وی نا بابا جی زما دی قسم پخدیوی، کمال نا پیدا کی نو بیا در تا پدیز مکلوغلما، بیا بدر تا جاڑما. سرور کونین میں ورتوی بچی ماتا مجاڑا. ستا پا خفگان فاطمہ بی بی خفکیگی، او ماتا فاطمہ بی بی یتیم پاتی شویدہ. زد خپلی یتیمی لور اوخ کی بیا برداشت کولین شمان. دوار پلر بابا جیونو سے پخبرو دی، جناب رسول اللہ میں پخبرو ورسر شورو دی. خوچوے قتل د جماعت په دروازه کې یو اوسۍ رخکار شوان، او داغی پخوا کی ورکوٹے بچے ولاړ دیں. پیغمبر مبارک سر میں خبر شورو کی. قربان یا رسول اللہ. ما تا پتو لگی دا چه زما بچے لکه چه دلته کی. مبارک ورتوی سنگر آگی. اگا سی جناب رسول اللہ توائی، وے قربان زبہر سرن لخکار لتلیو ماویل ز ابصرم سینے کی بم پیراش. خوچ اخپل جال او غار لراغمان، زما پجال کی دو بچیو دوار بار تروتیو. قربان بہر گرزی دلان
د یو نلار غلط شوی وان هغه د مدینه منورې بازار تراغلو قربان یو خپل غار ته واپس راغو زه چې کله خپل غار ته راغم او ما په جال کې خپل بچی ونلید قربان ما تاب راونړو ما دا خبره برداشت نه کړه زړه مې قطرې قطرې شو ما ویل زم د مدینی بازار ته یا خو به دا خپل سرم بیلم او یا با خپل آغا ورک بچے پیدا کم محبوب چکل پدی جمعہ تیری دلوان نستا بچے میں تا سر پا خبر اولی دو دا سی معلومی گی چی زما بچے امتا کروی حضور ورتوی او اسی منکر دی بچے دی زما چیزی در لراولمان آغا اسی ورت جواب کی وائی ورتوی قربان زب خیر دے اخپل زړه تیګه کیدم اخپل زړه بصبر کما خوستا د بچو جړاګان نشم برداشت کوله قربان یا رسول الله زخوا خپل بچی بس راغلیو ما خو امام حسینم بچی بس دو سی جاڑی محبوب اغمم در بخلے دیں او دابل بچی ممرا وستلے دیں محبوب دابم دا حسنین قربان کمان اغیم ورطا پریخ رونو بچی گورے دیر گرانی پیغمبر علیہ السلام بچی ابراہیم سے چکل وفات شو مبارک دی جڑانا پا مڑی باندی دیر منعی کڑی دا چه گورے پا مڑی باندی بدا سی جڑانا کوئی حضور میں فرمائی او تنان دی چه مخبے پا قبر کی دی قبلی دی طرف نراتاو شوی سو تنان دی 7 نفر يحول وجوههم عن القبلة في القبر چې دغوی مخونه په قبر کې د قبله نه راتاو شي مبارک مې فرمایل فذهبوا وانبشوا قبورهم ورشید دي او تنانو قبرونه پرانیزي فإن لم تجدوا هكذا کدی دوی دا مخونه مد قبله نه تو اونلیدل ما قلت لكم فهو باطل زچ درته سوایم بیا بدا دروغي قیل من هم یا رسول الله صحابه کرام ورته قربان غوتنان سوق دي مبارک میں ورته فرمایل شارب الخمر دی شراب خور سړي مخبه په قبر کې دی قبله نه راتاوي وبائع البشري سوق چې په لور خور پیسې اخلي دغه مخبه په قبر کې دی قبله نه راتاوي دریم نمبر وشاهد الزور سوق چې په حق گواہی کوي دغه مخبه په قبر کې دی قبله نه راتاوي واکل الربا دی سود خور سړي مخبه په قبر کې دی قبله نه راتاوي والنائحه او سوق چې په مړي باندې مختصي گریوانش لی او سر شوکی دی دوی مخبه په قبر کې دی قبله نه راتاوي شپږم نمبر والمحتکر سوک چې دی ګرانی دی پاره غلی جمع کوي چې دا به ګرانی شي بیا به خرصوم دی دوی مخونه په قبر کې دی قبله نه راتاوي وتارک الجماعت او سوک چې دی جمع منسپزت سره قضا کوي دی دغه خلکو مخونه په قبر کې دی قبله نه راتاوي الله دې مونږ او تاسو دی وو واړو نه اوسات مبارک د دین ډیر سخت منی کړی چې په مړي باندې بداسي جړا نه کوي چې مخوټه سوي په چغو چغو جاړي گریوانو شلي سرو شوکي د دې جړا نه حضور منع کړی دا د دوزخیانو علامات نو د مبارک چې کله خپل بچي ابراهیم سے وفات شو د سترګو نه اوخ کې را روانې وي صحابه کرام ورته قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو مونږ د دې جړانه منع کړیو مبارک ورته فرمایل هغه دا جړانه ده دا رقت قلب دی دا د زړه هغه محبت دی چې زما د سترګو نه را بهيږي دا د زړه محبت دی او پسترګو کې ښکار کیږي الله دې زمونږ استاسي دین دنیا خشته وګرځي خدای دې فایزی بی درجه بلند وګرځي والدینو ته دې خدای صبر جمیل ورکی په صبر دې ورله الله اجر عظیم ورکی او نیانی کونه ترونه ماماګان کاکاګان خپل خپلوان ټول لدی الله دې دوار جهان خوشحالي ورکی الله فرمای چې ز پتا سو باندې امتحان کوم کله در باندې ير راولم کله در باندې لوګ راولم کله در باندې مالونه درله نقصانی کم کله نفوس واخلم والثمرات کله کله میوي درله نقصانی کم الله فرمای تاسو صبر کوئ چې صبر مو کو زبر درله اجر دیر کوم
وما علینا الا البلاغ. ما یو دو کړی د اجي صاحب په فرمایش باندې یو دو کړی دعایه شیرونه می جوړ کړی دي، دغه نه مخکې یو نعت او بیا که خیری درته دعایه غسو شیرونه وایم، بیا به دعا کوو. خوښ هم ده جي